السلام علیکم ناظرین، زیم امین افریدی پښتو ټین سره دلته موجود یو د هنګو ضلع تورا غونډې او دلته مونږ یو ګیدرینګ وکړو د چې د سمانه لا لوړ شو په سمانه چې کومه دو هغه د ورکزو په لوکا کېدو نو د مرګري ته یور دی د مرګري نه پښتنه کو چې دغه څه ایرودای کړیو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جی تو څه پلانو مو خایو؟ مونږ مادو فرمان الله وزیر او تور غونډې نه روان شولې او دا کسونی تقریبا 10-15 کسونی رواني سمانه په طرف په چکر باندې دا ډیسټریکټ هنګونه پوسر وسی دغه کې اورګزې علاقہ دو او ټور ته ډېر خلک ته روسي ټور پلیس ته ټور پلیس ته تاسو خپل په جنګالي لګاو کو میجا خپل تور غونډې سره تعلق لري او اوس په ټور باندې رواني د سمونه سیټ ته جی تاسو لګا خپل په جنګالي کو کومه لوکیشن تعلق کماله. السلام علیکم. ناصر خان افریدی نوم مې دو او زه په خبر سره تعلق ستم دلته روغله مې زه ټوریست په چکر باندې تر زمونږ کړه روغله کزن کړه اوس موجودی تور غونډه کې راونیو سمونه ډیسټریکټ او رغزي سره تعلق ستي ویری ډیر صفاتونه کې چې ډیر گرین ایریا دو او ډیر خوندور لوکا دو خام یا خې لوکا دو نو ویری راونیو مرګري سنورم دي ان شاء الله رودم شته چې سره ونیګو. جی تاسو لګا خپل په جنګالي کو کمال راونی منو ما سجاد افریدی دو اختر دریم ورځ دو نو د ولمنم راغلی دی ملګری مې د کلی ولا نو ان شاء الله د سیمانی په ټور طرف باندې روان کیدو مخکې مزید غزانه ویره سفر جری کوو. السلام علیکم. ممنه من ندیم دو ز ضلع خبر سره تعلق ساتم دلته راغلی ملګری سره چاکرلم او ان شاء الله اوس روانیږو سمانه لا مخکې به تاسو لا مخکې نظر هم خایو تیار دی موټر سایکلینګ او څو ولتا کسو گزاره کوو چې ولتا به کم پلیس وی څنګه دوه طریقې کار دی دوه څنګه انجوایمنت کوي ابم ریکارډ ان شاء الله تاسو لا به خایو څو یې سمانه دا تقریبا اوس 2-3 کیلومتر سفر مکه نریاب ډیم سره یوز کنه مخته رواني تقریبا
دلته روغلو د زرګرینا لک سفر مکړلو تکاوټ محسوس مرګریولا نو دلته وس ریسټ کوي دغه سره غپ لګو چې څنګه دا سفر انجوای کړو کنه ډاکټر صاحب انجنا سفر هم څنګه نو ماشاءالله خپل سفر او ډیر ریلیکس وشو خپل یخ او غونیم لګي او ډیر زبردست سیندري دو سفر خو مخکې راونی مخکې بینک سو فرست ټایم دی ان شاء الله انجوای کوو به مرګري خو ډیر خوشحال دي ډیر په سور کې دي فرست ټایم دی تاسو موټر سایکل وګوندم نو څنګه موټر سایکل انجوایمنت څنګه الو کام فرست ټایم دی لیدل موټر سایکل فرست ټایم دی نو ان شاء الله سفر ډیر خپل سفر خو ریلیکس روان دی او سفر مخکې به کسو چړیونه ډیر غاټي دي ان شاء الله امید ده چې ښه سفر وي تاسو دلته ریسټ لا ودرېدلو څه محسوس و دا ریسټ او دلته راغلی تاسو خو مخکې کنه خو موټر سایکل ما په خپل فرست ټایم دی بالکل دا خبره سید مو د مخکې راغلی خو دا نوی ملګری شو د سپیره فرست ټایم باندې دلته راغله او دا ولمنه دي نو دومره وصل او دوی ډیر زیات مطلب اوسه بر انجوای کړو د سفر ډیره مزه وکړه دوی لپاره یو نوې لوکیشن دی او مزید به مخکې ان شاء الله سفر نور جاری ساتو مهرباني السلام علیکم تربت سے خپل په جنګالی لگاو کو मेरा नाम सालेह था और 22 साल تعلق ساتو او د ټول ملګری دي او ټور باندې راغلی ماشاءالله ډېر زبردست ایریا دا ډېر زبردست ویوز دا او ډېر زیات خلک راځي او ټور ولسره خلک هم دي هغه دسته دلته تاسو لکاڅورو څو یا د عام خلک چې کوم لري لوکونرسي دلته دا څه وی دغه لوکې په حواله سره دستا مخو فرست ټایم نه د تقریبا دینه پهله ویدرې پیره راغلی او هم څوره خل مطلب نیو کاس شوک هم راشي ډیر زیات تعریف کوي ایریاز کومه څوره اوپر سي زیات مطلب ټنډه د علاقہ زبردست ده او روډ خو پهله خو مسله روډونه خراب وو او اوس روډونه خپلین دي زبردست نظام تاسو مرګري خبره وره د مزید څو مخ کې کسو چې څپلې نه دی هغه انجوای کوو